د واخان لار په اړه تازه جزئیات راغلل. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. چین له افغانستان سره د واخان له لارې سوداګري پیلوي. په بدخشان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ والي محمد ایوب خالد د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د خپل کلي د یوې لارې د چارو د پیل پر مهال ویلي چې د واخان چین ترمنځ د نښلېدونکې لارې د دویمې برخې کارونه 90% بشپړ شوي. تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به بشپړې شي. د بدخشان د ولایتي چارواکو په خبره چینایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د واخان چین نښلېدونکې لارې له جوړېدو وروسته به خپله سوداګریزه لار له افغانستان سره پرانیزي. په نوموړي ولایت کې د یادې واکمنۍ والي ویلي د چین استازی له موږ سره د چین تر پولې پورې لاړ. اوس د لار پر پراخېدو کار روان دی. د یاد ولایت د ولایت مقام د دفتر مشر خان محمد هم وایي چې د واخان چین ترمنځ لار د لومړي پړاو کار بشپړ شوی. اوس یې د دویم پړاو چارې 100% پاتې دي چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به بشپړې شي. په هېواد کې د نوموړي هېواد استازي ډاډ راکړی چې ډېر ژر به د واخان چین ترمنځ سوداګریزه لار پرانیزي چې په دې سره به سوداګرۍ کې اسانتیاوې لا ډېرې شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.